بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رور دا پښتنه کړې ده چې ویتر د سړي سره قضا سي، دا ویتر به راګرځي او که به نه راګرځي، یا د ماخستن د لمانځه سره قضا سي یا اسې سړي سره قضا سي. علامه مفتي انعام الحق قاسمي صاحب په خپل کتاب د لمانځه د مسایلو انسایکلوپیډیا جلد نمبر 4 صفحه نمبر 316 هغه دا لیکلي دي که د یوه وجه چا ویتر په خپل وخت کې نه وکړه نو دوباره د دې قضا پر ده باندې لازمه ده او بلا وجه قضا کول سخته ګناه ده. ویتر بالکل دا واجب دی او که چا څه قضا سوله د دې راګرځول هم واجب دی. په حواله ده رد محتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 15 فتاوی نمگیری جلد نمبر اول صفحه نمبر 111 رشیدیه کتابخانه. نو محترمه بالکل د ویتر قضا راګرځول که د ماخستن لمانځه سره پاتې سو د ماخستن لمانځه سره به هم قضا راګرځي او که داسې یوازې ماخستن لمونځ کړی یوازې تا وه چې زه به بیا پر تهجد کوم خو بیا نه راپورته سول قضا سو